بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او داسې جامې به مو په تن وي. په تېر کلاس کې موږ تاسې پر پایتان فنکشنز باندې خبرې وکړې، د هغو په ټایپونو باندې مو خبرې وکړې. بیا راغلو پایتان ریکرسیو فنکشنونو ته راغلو چې په ریکرژن باندې مو بحث وکړي. پکټوریل بناشي سیریز مو د ریکرژن په واسطه باندې پرینټ کړ. نو په دغه کلاس کې موږ تاسې پر پایتان یو بلټین فنکشنز باندې چې لیمډا ده پر هغه باندې بحث کوو. Python lambda یا Python lambda function. Python lambda function or anonymous function means that the function is without a name. Python lambda function یو داسې function ده چې دا خپله یو بې نومه function ده، یعنی یو هیڅ نوم نه لري. کله چې موږ تاسې دا function کاروو یا یې استفاده کوو نو د function ته موږ نشو کولی چې یو مشخص نوم ورکړو. As we already know that the div keyword is used to define a normal function in Python. موږ تاسې د مخکې له دې هم پوهیږو چې په پایتان کې موږ تاسې که چېرې یو فنکشن ډیفاین کوو نو موږ تاسې د ډیپ کیورډ د پایتان فنکشن ډیفینیشن لپاره کاروو. Similarly, the lambda keyword is used to define an anonymous function in Python. نو همداسې د پایتان بې نومه فنکشن لپاره موږ تاسې د لمډا کیورډ کاروو چې لمډا کیورډ استفاده کوو او دا خپل ارګومنټس موږ ته غواړي. یعنې لمډا فنکشنونه داسې فنکشنونه دي چې موږ دغه ته ارګومنټس ورکوو او دا لمډا فنکشن موږ ته یو ریټرن لري، یعنی یو اکسپریشن موږ ته ریټرن کوي. یعنی د ټولو ارګومنټسونو د قبلولو په واسطه سره د یوازې موږ ته یو اکسپریشن ریټرن کوي چې دا د لمډا فنکشن یو قانون دی. دا فنکشن چې موږ تاسې کله کاروو، یعنی دې ته موږ تاسې خپله په خپل پروګرامینګ کې په ځانګړي برخو کې له لمډا فنکشن څخه استفاده کوو. یعنی که موږ غواړو چې موږ تاسې ارګومنټس زیات وي او ریټرن ټایپ مو یو وي نو موږ تاسې د لمډا فنکشن څخه استفاده کوو. لمډا ریټرنز ا فنکشن آبجکټ، یعنی که وګورو زه دلته یو وریبل لرم د سټرینګ په نامه سره موږ دا وریبل اخیستی دی چې دا زما یو سټرینګ دی او دې ته موږ سټرینګ پاس کړی دی. نو دا یو وریبل سو ډیکلیریشن انیشیالایزیشن سو لمډا فنکشن ریټرن ا فنکشن آبجکټ. دا لمډا فنکشن دا کار کوي که چیرې موږ دلته سیم دغه پاس کړو نو دغه فنکشن آبجکټ موږ ته ریټرن کوي. یعنی په میموري کې چې د کوم ځای لري د هغه ځای ادرس موږ ته ریټرن کوي. که چیرې دا رنګ کړو که وګورو دا هغه ادرس دی چې دغه یعنی دغه لمډا فنکشن په دغه ادرس کې د میموري موقعیت لري. همداسې یو بل مثال که موږ تاسې غواړو یو د لمډا فنکشن په واسطه باندې یو سټرینګ پرینټ کړو نو موږ تاسې کولی شو لمډا ګیټس پاس ټو پرینټ. موږ کولی شو چې لمډا ته یو سټرینګ پاس کړو او دا یې موږ ته پرینټ کړي. که وګورو دلته د لمډا فنکشن موږ تاسې استفاده کړې ده. لمډا ایکس پرینټ ایکس، یعنی ایکس موږ ته پرینټ کا خو د کوم ځای څخه راواخه دا د ایکس والیو له ایکس وریبل چې موږ تاسې ډیکلیر کړی د هغه ځای دا والیو موږ ته راخلي او پرینټ کوي. که وګورو د پرینټس ورکینګ اف ټیکنیکس چې دا د لمډا فنکشن وایي، یعنې موږ لمډا فنکشن ته مختلف ډول وریبلونه پاسوو او دا موږ ته د وریبلونو تابع کې یو ریټرن ټایپ لري، یعنی یو اکسپرشن ریټرن کوي. که چیرې موږ تاسې راسو دلته ډیفرنس بټوین لمډا فنکشنز اینډ ډیپ فنکشنز. ډیفاینډ فنکشن یعنی ډیپ ډیفاینډ فنکشن یعنی هغه فنکشنونه چې موږ د ډیپ کیورډ په واسطه ډیفاین کړي دي او هغه د لمډا فنکشن چې موږ تاسو د دوی ترمنځ عمده توپیرونه چې دي. نو موږ به لومړی د دغه په توپیرونه ووایو او بیا به د دغه په مثال کې د توپیر موږ ته نور هم واضح شي. که چیرې موږ تاسې راسو دا مثال ته وګورو پایتان کوډ ټو ایلسټریټ کیوب اف ا نمبر. موږ تاسې دلته د پایتان کوډ کړی دی چې دا خپله موږ تاسې ته د یوه نمبر مکعب موږ ته ریټرن کوي، یعنی یو نمبر مکعب شکل موږ ته ریټرن کوي. مثال که زه ووایم دوه مکعب اته راځي، 2.3 یا 2.3 نو د هغه مکعب شکل موږ ته ریټرن کوي. نو که وګورو دلته د ډیپ فنکشن موږ کار کړی دی چې دا هم یو مکعب شکل موږ ته ریټرن کوي یو عدد، او لمډا فنکشن هم موږ استفاده کړې ده چې دا هم یو مکعب شکل موږ تاسې ته ریټرن کوي. توپیر دلته د دوی ترمنځ څه شی دی؟ که چیرې موږ وګورو موږ هغه یوزر ډیفاین فنکشنونه غواړو یا نارمل فنکشنونه استفاده کوو، موږ به خامخا د ډیپ کیورډ څخه استفاده کوو چې دلته موږ استفاده کړې ده. دا یو نارمل فنکشن د ډیپ کیورډ په واسطه موږ استفاده او خپله دا د ریټرن ټایپس هم لري. کوم وخت یو نارمل فنکشن چې د یو ریټرن والیو هم لري چې موږ تاسې د ریټرن کیورډ یا سټیټمنټ په واسطه د دې والیو ریټرن کولی شو. لیکن لمډا فنکشن چې ده هغه موږ تاسې یو والیو ورکوو، خو دا لمډا فنکشن چې ده دا ارګومنټس اخلي، خو د ارګومنټس په دغه کې موږ تاسې یو اکسپرشن لري. که وګورو دا یو اکسپرشن دی، دا که هر څو ارګومنټس موږ دې ته پاس کړو
دا لمډا فنکشن موږ ته دغه ایکسپرژن ریټرن کوي. بل توپیر دغه دی چې موږ تاسې نارمل فنکشنونو کې ریټرن سټیټمنټ لرو او په لمډا فنکشن کې ریټرن سټیټمنټ نه لرو، ځکه دلته موږ د ریټرن کیورډ څخه هیڅ استفاده کړې نه ده. او بل توپیر یې دغه دی چې لمډا فنکشن موږ تاسې کولی شو یو وریبل ته اساین کړو چې دا د لمډا فنکشن ساده والی موږ ته ښیي. که وګورو د لمډا کیو په نامه ما یو وریبل اخیستی او لمډا فنکشن مې ورته اساین کړې ده چې دا خپله د دغه فنکشن ساده والی ښیي موږ تاسې ته. که چېرې تاسو ته مثال وکړو یوزنګ د نارملي ډیفینیشن فنکشن، زه به دغه کمنټ کوم. که زه دغه نارمل کیو فنکشن وکاروم نو د ریزلټ موږ ته 125 یعنی ما 5 ورپاس کړي 5 ضرب 5 ضرب 5 چې 125 راځي. که چېرې همدغه لمډا فنکشن موږ استفاده کړو د لمډا فنکشن ساده والی هم ډېر اسانه دی. موږ یو وریبل پاسو او ریټرن ټایپ نه لري 125 ریزلټ یې یو شی. لیکن که دلته لاندې موږ وګورو using lambda او without using lambda here both of them return the cube of a given number چې دا خپله د دغه سټیټمنټ هغه پښتو خلاصه ما وویل درته د دغه پاراګرافس چې دا خپله دغه مثال موږ ته واضح کوي چې موږ تاسې وایو په ډیپ فنکشن کې چې موږ تاسې کله ریټرن لرو د کیو فنکشن یعنې دواړه فنکشنونه موږ تاسې ته د یو عدد مکعب شکل موږ ته ریټرن کوي. but while using lib we need to define a function with the name. کله چې موږ تاسې ساده فنکشن یا نارمل فنکشن په پایتان کې کاروو موږ تاسې د ډیپ کیورډ څخه استفاده کول، هغه وروسته موږ تاسې په خامخا د فنکشن نوم لري چې موږ دلته د کیو فنکشن نوم ورکړی دی and needed to pass a value to it. او دا دې ته فنکشن دې ته ضرورت هم لري چې موږ دې ته یو value ورپاس کړو after execution چې دا کله execution. we also needed to return the result from where the function was called using the return keyword. نارمل فنکشن یا د ډیپ فنکشنونو چې موږ ډیفینیشن فنکشنونه چې لرو هغه باید موږ تاسې ته یو ریټرن ولري، یعنې دا ریزلټ موږ تاسې ته ریټرن چې دا خپله یو ریټرن ټایپ لري. موږ تاسې دلته د کالینګ په وخت کې د ریټرن کیورډ استفاده کوو. لیکن د لمډا فنکشن ډیفینیشن does not include our return statement. د لمډا فنکشن په ډیفینیشن کې موږ تاسې ریټرن سټیټمنټ نه لرو. it always contains an expression that is returned. دا همیشه لمډا فنکشن په خپل ځای کې یو ایکسپرشن لري چې هغه همیشه دا ریټرن کوي. we can also put a lambda definition anywhere a function is accepted چې دغه د لمډا فنکشن هغه ساده والی موږ ته ښیي. python lambda function with list comprehensive. موږ کولی شو چې د python lambda function چې دې ته یو لیست هم پاسو. که وګورو دلته ټیبل موږ تاسې لرو چې دا ټیبل خپله یو لیست دی، یعنې د یو لیست په شکل کې موږ استفاده کولی شو. موږ وویل چې موږ تاسې کولی شو د لمډا فنکشن یو وریبل ته اساین کړو. که چیرې زه دلته راسم x is equal to x ضرب لس for x and range x به د یو او د یولس تر رینج وي چې یو دلته شامل دی او لس شامل دی چې دغه x بیا خپله په x کې ضربېږي، یعنې موږ ستاسې x مساوي کوي. دغه زموږ ستاسې ایکسپرژن ده چې لمډا فنکشن هر ځل دغه ایکسپرژن موږ ته ریټرن کوي. for table and tables دلته موږ تاسې ټیبلز پرنټ کړل. که چېرې دا زه رن کړم لس شل ډېرش څلوېښت پنځوس تر سل پورې، یعنې که چېرې زه یوازې دلته دغه ټیبل پرنټ کړم یو حرف نو لس موږ ته ریټرن کوي. نو ځکه دلته موږ پارلوپ استفاده کوي چې دلته موږ تاسې هم پارلوپ یعنې د لمډا فنکشن موږ تاسې کولی شو چې په یو لیست کې هم استفاده کړو. همداسې کولی شو موږ تاسې python lambda function with if else په if else کې هم استفاده کړو. که چېرې موږ تاسې غواړو د دوه عددو ترمنځ په ساده شکل سره یو غټ عدد پیدا کړو، که چېرې زه دا کمنټ کړم موږ تاسې ساده اف هم استفاده کولی شو. اف که چېرې ا غټه شوله بي څخه print a که بي که که به اوس دلته a او b a ته به وراساین کړم شل او b ته به وراساین کړم. چېرې زه دا پروګرام رن کړم 10 ماته پرنټ شو ځکه دلته اف ایلس موږ کار کړی. خو موږ تاسې دا کار کولی شو په سینګل سټیټمنټ کې موږ تاسې ویل چې موږ شارټ اف ایلس لرو. مثال زه وایم دغه د شارټ اف ایلس سټیټمنټ موږ غواړو دا معرفي کړو. زه ورته وایم مثال ماکس ا غټه شوله بي څخه، یعنې موږ ته ا هغه وخت پرنټ کړه که چېرې دا زموږ تاسې ا له بي څخه غټه شوه ایلس بي موږ تاسې پرنټ
که وګورو 10 موږ ته پرنټ شو چې دا شارټ هینډ ایپس چې موږ تاسې استفاده کولی شو. اوس موږ تاسې کولی شو چې په دا ایپ سټیټمنټ کې موږ تاسې لیمډا فنکشن څخه استفاده کوو. یا د لیمډا فنکشن یو ډېر ساده والی لیمډا ته موږ دوه وریبلونه استو، یو a یو b، یعنې لیمډا فنکشن کولی شي هر څو ارګومنټس ولري. د لیمډا فنکشن سنټیکس دغه دی، موږ د لیمډا کیورډ استفاده کوو، د هغه سره په څنګ کې موږ د لیمډا هغه پارامترز یا ارګومنټس کاروو، هغه وروسته موږ کولن استفاده کوو. د کولن وروسته د لیمډا فنکشن ایکسپرشن راځي، یعنې لیمډا فنکشن موږ ته د دغه ایکسپرشن ریزلټ ریټرن کوي. همیشه که چیرې دا موږ د لیمډا په ایکسپرشن کې لیست کار کړی وي، که مو ایپ کار کړی وي، که مو هر شی کار کړی وي، دا لیمډا فنکشن موږ ته ریټرن کوي. نو پرنټ سټیټمنټ ته راځو. که وګورو پرنټ مارکس موږ تاسې هغه وریبل دی چې لیمډا فنکشن موږ تاسې کړی دا دوه ارګومنټس غواړي، موږ پاس کړي یو و دوه. که چیرې زه دا رن کړم 2، که چیرې زه دا ځلې دا 10 ته واړوم نو 10 به موږ ته پرنټ کړي پلس، یعنې دا د لیمډا فنکشن استعمالو په ایف ویلز. موږ تاسې کولی شو چې د لیمډا فنکشن په واسطه په فلټرینګ یا سرچ هم وکړو. که وګورو دلته راسو، لومړی موږ تاسې دغه د سیکوینس چې موږ تاسې کار کړی لومړی په فنکشن کې موږ تاسې کړی، یعنې په ساده فنکشن کې یا یوزر ډیفاین فنکشن په واسطه موږ تاسې فلټرینګ کړی. موږ تاسې فنکشن د ډیپ کیورډ اخیستي فنکشن نوم وکړی چې فنکشن دې ته وریبل موږ تاسې استو. لیټرز موږ ګورو A E I O، یعنې د واول حروفو یو لیست موږ لرو په دې فنکشن. اف وریبل n لیټرز، که چیرې دغه وریبل چې موږ ته راستولی دی که چیرې دغه وریبل په دغه لیست کې موجود وي موږ ته ټرو ریټرن کړه، او که چیرې په دې لیست کې موږ تاسې کوم وریبل چې راستو موجود نه وي موږ ته فالس ریټرن کړه. دلته موږ د سیکوینس په نامه یو لیست لرو. کله چې موږ غواړو دغه لیست واستو، دا وریبلز فنکشن ته واستو دا لیست، نو موږ تاسې که وګورو دلته دا سیکوینس په نامه زه یو لیست غواړم دا لیست مکمل دی فنکشن ته واستوم یوزینګ فلټر فنکشن موږ راځي. نو فلټر فن سیکوینس فلټر یو داسې فنکشن دی چې دا دوه ارګومنټس موږ ته غواړي. لومړی هغه ارګومنټس یا فنکشن او دوهم هم یو ارګومنټس دی چې موږ تاسې غواړو. لومړی دا هغه ارګومنټس غواړي چې هغه موږ ته فلټرینګ کوي، دوهم دا زموږ ته سیکوینس غواړي چې په دغه سیکوینس کې موږ ته فلټرینګ وکړي. هغه وروسته موږ تاسې که وګورو پرنټ ډیفاینډ فنکشن، که زه چیرې دا رن کړم د فلټر لیټرز آر، وروسته موږ تاسې دغه فلټر اس ان فلټر، که وګورو دلته دوه حروفو چې موږ لرو هغه مساوي دي، نو ای هغه یې پرنټ کړه، یعنې دا د فلټرینګ فنکشن چې موږ تاسې کړی. فلټر یو ډیفالټ فنکشن ده د پایتان چې دا دوه ارګومنټس مني، یعنی یو موږ د فلټر که لیست ورواستو که سیټ ورواستو، او دوهم سیکوینس دی هغه سلسله وار عددونه چې موږ تاسې ورلېږو هغه هم لیستونه راځي، هم اریز راځي. پرنټ د فلټر لیټرز آر، دلته موږ تاسې پرنټ کوئ ساده سټیټمنټ ته، که وګورو دغه دوه وریبلونه یې موږ فلټر کړه چې یعنې په دغه لیست کې شامل وو. خو فلټر وید لیمډا همدغه لیست موږ تاسې غواړو چې د لیمډا په اساس زه یو لیست ما یو لیست ډیفاین کوي چې د اعدادو یو لیست غواړم. که چیرې زه راسم موږ تاسې وایي چې زه د اعدادو یو لیست لرم، په دغه اعدادو کې ماته تاک اعداد راوباسه. که چیرې موږ تاسې راسو که وګورو زه لومړی دغه لیست کې په ساده ډول تاک عددونه زه د فار ایکس ان li اف که چیرې شرط داسې وکړو اف که چیرې ایکس زه پر 2 ماډیلو کم یا یې وویشم او دا مساوي نشي له 0 سره، دې مطلب دا دی که ایکس پر 2 وویشم موډ یې ونیسم 2 ته، یعنې باقي مانده یې ونیسم او دا له 0 سره مساوي نشي، نو ته پرنټ کړه ایکس ایلس ایلس کې زه ورته هم فالس، یعنې هېڅ هم مه کوه. که چیرې زه راسم اوس دا پروګرام رن کړم 5 90 اویا 23 83 یعنې ټولې هغه تاک عددونه ماته پرنټ، یعنې تاک عددونه ما که چیرې زه غواړم جب عددونه پرنټ کړم
راسه که ریزلټ مساوي سي نو یوازې به جپ عددونه پرینټ 22 4 15 شپږ یعنې چې دا د تاکو یو جپ عددونو د پرینټ کولو طریقه وایي. یعنې دلته موږ باقي مانده ګورو موډ یعنې باقي مانده کې صفر سره مساوي سو نو جپ عدد دی ځکه موږ پر 22 او که باقي مانده له صفر سره مساوي نه سو نو به موږ ته جپ عددونه پرینټ خو همدغه کار موږ د لیمډا فنکشن په واسطه هم کولی سو. که چیرې راسو فاینل لیست فلټر لیمډا ایکس لیمډا د ایکس وریبل دی یا ارګومنټس دی چې موږ ورستو ایکس ماډیلو که پر 2 باندې که چیرې دا له صفر سره مساوي سوه دغه ایکسپرژن د لیمډا فنکشن سو. یعنې د فلټر فنکشن ته موږ یو ارګومنټس د لیمډا فنکشن ور واستولی چې دا خپله ایکس د لیمډا فنکشن ارګومنټس دي او دا ایکسپرژن لیمډا فنکشن دغه ایکسپرژن موږ ته ریټرن کوي او بل مو لیست ورسره واستوي چې یعنې په دغه لیست کې موږ ته فلټرینګ وکړه. چیرې زه دا پرینټ کړم نو عیناً به تاک عددونه ماته پرینټ سي د تاکو عددونو یو لیست پرینټ کړه ځکه دغه موږ تاسې بیا لیست فنکشن ته کنورټ کړو. که زه دغه اګزیکټلی مساوي په 2 کړم نو د جفت عددونو یو لیست به موږ ته پرینټ سي. اوس موږ تاسې کولی شو موږ تاسې ایج وګورو موږ د ایجونو یو لیست لرو. زه غواړم دغه لیست کې هغه خلک پرینټ سي کوم چې له 18 څخه زیات دي عمر لري او بیا هم موږ تاسې د پاور څخه پاور ایکس ان ایجز اف شرط اف که چیرې ایکس لوی سو یا مساوي سو له 3 سره پرینټ کړه adults else یعنی که چیرې دغه لیست کې ته وګوره که چیرې دغه عمر له 3 سره مساوي او یا غټ سو نو دا یو ځوان دی کنې هغه ماشوم دی یا بیبي دی. که چیرې پرکو بیبي ایډلټس که چیرې موږ تاسې راسو زه دلته که وګورم بیبي ایډلټس یعنې دا هر عدد پر ځای موږ ته د هغه والیو پرینټ زه غواړم چې دلته د ایکس والیو یعنې د ده عمر هم ورسره پرینټ سي نو زه به ولیکم ایکس او دلته هم ایکس. که وګورو بیبي 14 کلن دی ځکه تر 18 کښته دی د 90 کال دی ایډلټس دی ځوان دی ښه زوړ دی بیبي یعنې 18 کلن دی دا هم په ماشومان کې 50 کلن ایډلټس ځوان سو 20 کلن ایډلټس ځوان سو 60 کلن ایډلټس ځوان سو بیبي 15 کلن سو ایډلټس ځوان سو. زه غواړم یو بل 18 کلن ور اضافه کړم هم ورته وایي چې دا یو ځوان دی ځکه مساوي شرط موږ راخیستی نو موږ تاسې څنګه کولی شو چې دا کار د لیمډا پاس دغه وکړو نو لیمډا فنکشن موږ تاسې ته دغه ریټرن یا فلټرینګ سرته رسوي. لیست ته موږ کنورټ کوو دغه فلټرینګ کله چې موږ تاسې فلټرینګ لیست ته کنورټ کوو یعنې ایډلټس یو وریبل موږ راخیستی هغه ته لیست د لیست فنکشن ته یا د لیست میتھډ ته موږ فلټر فنکشن پاس کړی او د فلټر فنکشن 2 ارګومنټس وایي یو ارګومنټس فرست دی بل سیکنډ ارګومنټس خپله د سیکوینسونه دي او فرست ارګومنټ د ایکسپرژن دی. که په فرست ارګومنټ کې موږ لیمډا اخیستی د لیمډا فنکشن د ایج په نامه یو وریبل لري یا ارګومنټس لري او د ایج که غټ سو له 18 څخه دا ایکسپرژن دی نو لیمډا موږ ته یوازې دغه ایکسپرژن ریټرن کوي او دغه سرچ یا فلټرینګ په ایجز دغه لیست کې سرته رسوي. چیرې زه دغه رکمنټ وباسم او دا پروګرام رن کړم نو ایلټلټس یعنې هغه یې موږ ته ریټرن کړه یعنې د ده عمرونه 90 50 20 چیرې زه دا کوچني ولیکم تر 18 کوچني نو دی به موږ تاسې ته ماشومان کم عمرونه ریټرن کړي چې دا و د لیمډا فنکشن هغه استعمال په فلټرینګ کې موږ استفاده کولی شو په یو داسې ځای کې موږ تاسې استفاده کولی شو چې هلته موږ تاسې ډیفینیشن صورتونه لرو د فنکشن موږ تاسې بیا د لیمډا فنکشن استفاده کولی شو.